په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په هر یو موبایل کې هر یو اپلیکیشن دوه استعمال کړئ. دوستان تاسو کتلی شئ دوه ځای به دغه هر یو اپلیکیشن تاسو کارولی شئ. نو تاسو کتلی شئ ما فیسبوک دوه رانې جوړ کړي تر څو دوه اکاونټه پکې وکاروم. زیډ آرچیور دوستان تاسو کتلی شئ ما خو د ویډیو لپاره دغه دوه رانې جوړ کړي. نو اوس تاسو ته درښیم چې میسنجر څنګه دوه رانې استعمالولی شئ. همداسې هر یو اپلیکیشن دوستان تاسو څنګه چې په صفحه کې درته ښکاري دغه به زه اوس تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په موبایل کې مو چې کوم اپلیکیشنان وي هر یو دوه استعمال کړئ او یا هم دوه اکاونټونه پیدا واخلئ. کومه طریقې سره چې زه تاسو ته دغه هر یو اپلیکیشن دوه جوړوم نو دوستانو تاسو دغه طریقه یاد کړئ. نو دوستانو وخت هم نه نیسم ما ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو م لایک کړئ نه ویډیو درسره لایک کړئ چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل هر مهال درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. نو دوستانو ویډیو شروع کوم. تاسو به سمپل د موبایل سیټینګ ته راسئ. کله چې د موبایل سیټینګ ته راغلئ دوستانو تاسو به ورته په سرچ کې ورته ولیکئ. دوستانو سرچ ته به راسئ او سرچ کې به دوستانو دغه ورته ولیکئ دوایل اپس. دوستانو دا چې کله په سرچ کې ورته ولیکئ دې لپاره دوستانو زه تاسو ته په سرچ کې لیکم چې تاسو به په سرچ کې لیکئ تر څو تاسو د موبایل موډل بل دی تر څو تاسو بل جانو کې یعنی نورو جانو کې نو تاسو ته نه ښکاري. د دې لپاره تاسو ته وایم چې په سرچ کې به دغه ورته ولیکئ او نو دغه به تاسو سره دلته راسي. بیا په همدې اپشن باندې کلیک وکړئ او د دې کې دوستان تاسو کتلی شئ په موبایل کې مو چې څه اپلیکیشنان وي دغه ټولو مو تاسو دوه اپلیکیشنان جوړولی شئ. نو دوستانو زه به اوس تاسو ته میسنجر درښیم چې څنګه ترېنه زه دوه اپلیکیشنان جوړ کړم. نو دوستانو دغه میسنجر زه راوړم. نو دا میسنجر دی دوستانو. بیا به په دغه اون آپشن باندې کلیک وکړئ نو میسنجر زما جوړ شو بل هم جوړ شو. نو دوستانو د ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه هر یو اپلیکیشن نه دوه اپلیکیشنان جوړ کړئ. نو دوستانو ماته په دغه اول سر کې فیسبوک او واتساپ راکړي دي. دوستانو تاسو کتلی شئ نو دغه ناٹ کریټډ لیکلي دي یعنې دغه تاسو نه شئ جوړولی دوه اپلیکیشنان. نو دغه تاسو دغه اصل فیسبوک او واتساپ نه تاسو کار نه شئ اخیستلی یعنې تاسو خو واتساپ د بزنس واتساپ هم ډاونلوډولی شئ له پلی سټور نه یعنې دوه واتساپه کارولی شئ په موبایل کې او فیسبوک هم فیسبوک لایو نه تاسو استفاده کوئ شئ دا صحیح دی. نو دوستانو کله چې دغه طریقې سره تاسو دوه اپلیکیشنان جوړ کړل نو تاسو کولی شئ چې له هر یو اپلیکیشن نه ډېره اسانه سره ګټه واخلئ. نو دوستان تاسو کتلی شئ ما سره دغه میسنجر هم دوه ځایه جوړ شو. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې په موبایل کې هر یو اپلیکیشن دوه ځایه استعمال کړئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو خدای وکړي چې تا خلک ونه مې درسره کتلي ویډیو م لایک کړی نه ویډیو درسره لایک کړئ چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل هر وخت درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. ملاوي به په داسې نورو ویډیوګانو کې ښاد اباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.